د ښار د ښایست ښاري نظم او د اوبو د منظم مدیریت په موخه د جلال آباد ښاروالۍ له لوري د ښار په یو شمېر برخو کې د ویلو د پخولو او رغنیزو چارو کارونه روان دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي انورالحق د دغه پروژو د پیل هرکلی کوي او وایي د دې پروژو سره به ښاري نظم او ښکلا زیاته شي او بهرنۍ اوبه به ورسره مدیریت شي. بېلابېلو مختلفو ساحو کې د پټو ویالو جوړول شروع کړي دي چې دا زموږ دپاره یو ښه ګام دی د جلال آباد ښار دپاره چې مخکې به د باران اوبه ښار کې به راوتلې برش به جوړ ناپاکي به وه دا د باران د اوبو ویستلو دپاره جوړ شوي دي دا یو ښه پروژه ده. د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکی نعمت الله بیا د رغنیزو چارو په پیل د خوښۍ ترڅنګ وایي د کارونو اوږدېدل د خلکو ورځنی تګ راتګ اغېزمنوي او باید روانې رغنیزې چارې ژر تر ژره بشپړې شي. ښاروالۍ نه موږ خوشحاله یو چې دغه شان ویالې جوړې کړې دي او ښه کار یې کړی دی خو دا کار چې لږ چټک شي لږ ډېر سست روان کړی دی چې رشونه جوړ شوي دي سړکونه تنګ شوي دي چې چټک جوړ شي نو دا به موږ دپاره ډېره ښه. د جلال آباد ښاروالۍ د تخنیکي او سکتوري چارو رئیس انجینر وحید الله مخلص بیا ډاډ ورکوي چې د پروژو د چټک تطبیق لپاره هڅې روانې دي او هڅه کوي چې چارې په ټاکلي وخت بشپړې شي او انشاءالله په نږدې وخت کې نهایي په 2 میاشتو کې زموږ ټول د ښار د کوم پروژې روانې دي دا راټولولو خیره او ټولو خلکو ته مشره اطمینان ورکوو چې دې کارونه به ډېر زر خلاص شي چون دا پروژې لږ زمانګیري هم دي لږ ستونزې هم لري تر هغې چې فعالیت یې ختم نه شي بل فعالیت پکې شروع کېدل دا ستونزمن وي نو په دې خاطر باندې دا کارونه لږ ټکني شوي دي نو ولس ته اطمینان ورکوو انشاءالله او تاسو ته اطمینان ورکوو انشاءالله چې دا کارونه به ډېر زر خلاص شي. د یادونې وړ ده چې د بارانونو په مهال به د اوبو راوتلو له امله ښاریان له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان وو چې د دغه ویلو په جوړولو سره به اوبه په منظم ډول مدیریت شي.